دا د مرګ نه وروسته شروع کیږي او د قیامت تر قایمېدو پورې د حشر تر ورځې پورې دا ادامه لري. دا دوره دومره اوږده دوره ده چې د دې په وړاندې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري. تاسو په خپله فکر وکړئ قدرمنو اورېدونکو چې د یو انسان وفات د حضرت آدم علیه السلام په زمانه کې شوی، هغه تر اوسه پورې په عالم برزخ کې روان دی. د آدم علیه السلام په زمانه کې مړ شوی، تر اوسه پورې د آدم علیه السلام نه نیولې د زموږ تر زمانې پورې څومره وخت تېر شوی، خو هغه انسان لا تر اوسه هم په عالم برزخ کې روان دی. نو د عالم برزخ ژوند یا د عالم برزخ موده دا دومره اوږده موده ده چې د هغې په مقابل کې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه مسلمان انسان چې کله هغه ته مرګ راځي چې هغه خپل ژوند ټول د الله رب العزت د اوامرو مطابق، د الله د احکامو موافق او د محمد رسول الله د لارښوونو موافق تیر کړی وي، نو هغه لپاره به قبر یو باغ د باغونو د جنت نه وي. هغه به په عالم برزخ کې ډېر خوشحاله وي. لکه چې د بخاري حدیث دی چې کله هغه په زغرده باندې جواب ووایي چې زما رب الله دی، زما دین اسلام دی، زما نبی محمد رسول الله دی، نو الله به بلا کیف ورته ووایي، نارې به کړي چې ان صدق عبدي، زما بنده رښتیا ویلې، ففرشوه من الجنه والبسوه من الجنه. دې ته د جنتیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جنت د باغونو نه یو باغ وګرځوئ او د دې قبر به دومره آزاده شي تر څو چې د دې د سترګو نظر لګیږي او هغسې به ویدي چې هغه به څوک د خوبه نه راپورته کوي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې تشبیح هم ورکړی. نو تر حشره پورې به په هغه باندې هېڅ کومه ستونزه نه او هغه انسان چې بدبخته وي تل لپاره په منکراتو، فجایعو، فحاشیو کې مبتلا وي، د الله د اوامرو، د الله د احکامو نه سرغړونه کوي، باغي وي یا منافق او کافر وي چې کله هغه وفات کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې دا موږ ته فرمایلي چې د هغه نه به کله پوښتنه وشي چې من ربک و ما دینک و من نبیک، هغه به لا ادري، زه نه پوهېږم چې رب څه ته وایي، دین څه ته وایي، نبي څه ته وایي. نو الله به ووایي چې ان کذب، دې دروغ ویلې، ففرشوه من النار والبسوه من النار، دې دروغ ویلي، تاسو دیو ته د جهنمیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جهنم د کندو نه یوه کنده وګرځوئ او تر آخرت ورځې پورې به دا په قبر کې معذبي. رسول الله فرمایي چې قبر به دې ته رانږدې شي او د دې یو طرف پښتۍ به په نورو پښتیو کې ورننوځي او په دې باندې به یو کم سل ماره مسلط شي او تر آخرت ورځې پورې به دا چیچي یو مار خپل سر د قبر نه راپورته کړي، محض یو تنفس وکړي، تر آخرت ورځې پورې به د هغه قبر په شاوخوا کې شین بوټی نور شین نه شي. نو دا معذب په دې باندې سخت حالات تېرېږي. نو د مرګ نه پس لومبنۍ دوره چې ده هغه د عالم برزخ دوره ده چې بیا به دا د قیامت د قایمېدو پورې وي که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو مطابق ژوند تیر کړی، د خپل د ژوند په تیرولو کې تل لپاره د خپل رب رضا لټولي، نو قبر به هغه لپاره جنت وي، آرامه به وي. او هغه انسان چې ژوند په منکراتو کې تیر کړی وي، د الله د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه کې تیر کړی وي، نو قبر به هغه لپاره د جهنم کنده وي. الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په عالم برزخ کې چې څومره لویه موده ده په دې کې هم خپل رب ته موږ کامیابه اوسو. الله دې موږ تاسو تل لپاره کامیابه لري. دویمه دوره چې وروسته د مرګ نه په انسان باندې راځي هغه د عالم حشر دوره ده چې هغه د میدان حشر په ورځ، یعنې د حشر په ورځ موږ او تاسې د الله رب العزت حساب او کتاب ته درې ګوښو قبرونو نه راپورته کیږو. د آخرت په ورځ چې الله رب العزت چې کله ټول مړي بیا ژوندي کړي، ټول کائنات ژوندي کړي، نو هغه کسان چې مړه شوي په هغو باندې دا دویم دور ده چې شروع کیږي او تر حساب او کتابه پورې به دا دویم دور را روان وي. او دا موده هم ډېره اوږده موده ده، ډېره اوږده موده ده چې د الله کلام په خپله موږ ته دا بیان کړې ده چې هغه فرمایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. د عالم حشر یوه ورځ به 50,000 کاله وي او دا معلومات هم نشته دی چې څومره ورځې به په انسان باندې تیریږي. او هغه کسانو چې خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او اوامرو موافق تیر کړی په دنیا کې،
هغو دپاره هېڅ د یېرې خبره نه ده. هغو دپاره دا ژوند ډېر مختصر ژوند دی. د دې آیت په تفسیر کې په یو حدیث کې محمد رسول الله فرمایلي چې مؤمن دپاره به دا ورځ دومره مختصر او لنډه وي لکه څومره چې د ماسپښین او د مازدیګر په مانځه کې وخت کې څومره وخت دی. نو اوس موږ او تاسې په دنیا کې شپېته کاله یا اویا کاله یا 100 کاله یا 120 کاله ژوند کوو. اوس د دې مقابله تاسې د عالم حشر د اوږدوالي په مقابل کې تاسې اندازه کړئ چې هغه څومره وخت دی او دا څومره وخت دی. خو په مؤمن باندې به هېڅکله سخته نه وي. اولته به د رب العزت حساب هم شروع وي، د الله رب العزت کتاب به هم شروع وي. هلته به رب العزت زره زره حساب کوي، څوک به د الله د حساب نه سر ایستلی نه شي. چې کله ټول عالم فنا شي رب العزت به وفرمایي یا ایتها الدنیا الدنیه این الملوک این ابناء الملوک این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیری این الجبابره لمن الملک اليوم. کله ټوله دنیا فنا شي د قیامت ورځ شي نو الله به ورته وفرمایي چې ای دنیا هغه پادشاهان څه شول چې ډېر په کبر او غرور او په ظلم سره به په تا کې ژوند تېروه. این الملوک هغه پادشاهان چیرته دي؟ این ابناء الملوک د پادشاهانو زامن چیرته دي چې هغوی هم ډېر په کبر په غرور او په بدبختي کې ژوند تېروه. لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي؟ او ظالمان چیرته دي؟ هغه ظالمان چې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنه باندې یرغل کړی و، د هغو لاسونه د مظلومو مسلمانانو خو د مسلمانانو په معصومو بچیانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي؟ این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیري. هغه کسان چیرته دي چې رزق به زما خوړه او عبادت به د شیطان کوه؟ هغه کسان چیرته دي؟ څوک نشته چې پروردګار ته ځواب ووایي، هېڅوک نشته. په دې هکله تفسیر قرطبي، همدارنګه علامه آلوسی په روح المعانی کې او ابي سعود هغوی فرمایي چې خپله رب العزت به په خپله ځواب وایي چې لله الواحد القهار. پادشاهي او ملک یوازې د الله لپاره ده، هغه الله چې واحد قهار دی. او ځینې زموږ مفسرین دا لیکي چې د الله دا وینا به وروسته د کائناتو د ژوندي کېدلو نه وي. هلته به الله وایي انا الملک اليوم. پادشاهي د چا لپاره ده؟ کفار به ډېر په سرفیتي سره د مجبوریت نه وایي چې لله الواحد القهار، او مسلمانان به ډېر په خوشحالي سره په اوچت آواز سره په اوچتې غاړې سره وایي چې لله الواحد القهار. نو قدرمنو اورېدونکو د عالم حشر ورځ زموږ او تاسې پسې را روانه ده. د برزخ هغه ژوند موږ او هغه وخت موږ او تاسې پسې را روانه ده. هغه ډېره اوږده موده ده، ډېر لوی وخت دی. نو راشئ په دنیا کې د رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق ژوند تېر کړئ. هغه څیزونو باندې چې رب العزت موږ ته امر کړی په هغې عمل وکړئ، او د هغه اشیاو نه چې رب العزت موږ ته نهیې فرمایلې د هغه نه ځانونه وساتئ. د خپل په عزت د بل چا په عزت پوه شئ. د دنیا په مادیاتو او په لذاتو باندې مه دوکه کیږئ تر څو هغه د حشر ورځ چې الله په خپل کلام کې 50,000 کاله ویلې ده چې هغه یو ورځ به د دنیا 50,000 کاله وي، هغه په موږ باندې ډېره محدوده او کمه تېره شي. لکه څنګه چې رسول الله ویلي چې دا ورځ به په مسلمان باندې داسې تېرېږي لکه د ماسپښین او د مازدیګر مانځه تر منځ چې څومره فاصله ده. او په ځینې ځایونو کې زموږ مفسرینو فرمایلي دي چې په دغه ورځ چې دومره لویه ورځ ده مؤمنان او مسلمانان به د قیلولې خوب په جنت کې کوي، یعنې سهار نه نیولې تر 11 بجو پورې به دومره وخت کې به دا ورځ په دیو باندې ختمي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله د رضا مطابق تېر کړو، د رسول الله د رضا مطابق تېر کړو. یعنې اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب راضي کېږي، هغه اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب خوشحالیږي، هغه اعمالو ته مخه کړو چې په هغه باندې رسول الله راضي کېږي. نو په آخرت کې به په عالم حشر کې به دا ورځ په موږ باندې ډېره لنډه وي او د الله رب العزت د عذاب او د حساب نه به خلاص وو. او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو اخته وو، په فجایعو باندې اخته وو، د الله د اوامرو د الله د احکامو د سرغړونه کې اخته وو، نو دا ورځ بیا په موږ باندې ډېره سخته ده. الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. دریم دور چې په انسانانو باندې وروسته د مرګ نه راځي هغه دور د عالم جنت یا د عالم جهنم دور دی. د مرګ نه وروسته ابتدایي دور د عالم برزخ دور او هغه پسې د عالم حاشر دور، د دې پسې وروسته هغه د عالم جنت یا د عالم جهنم دور دی.
او دا هم ډېره اوږده زمانه ده او دا دور به د حساب و کتاب نه شروع کېدو نه پس شروع کېږي جنتیان به الله جنت ته ولیږي او جهنمیان به الله جهنم ته واستوي او دا دوره به دومره اوږده دوره وي چې د دې به ابتدا وي خو دا به انتها نه لري ختمیږي به نه د عالم دور هلته به ختمېدو نوم نه اخلي هلته ختمېدل نشته د دې اوږدوالی به غیر محدود وي په مسلمه شریف کې د حضرت عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې مرګ به د یو ګټ او د یو پسه په شان هلته راوستلی شي او د جنت او د جهنم په منځ کې به ودرولی شي بیا به جنتوالو ته خطاب وشي او هغوی ته به وویل شي یا اهل الجنه هل تعرفون هذا ای جنتیانو آیا تاسو دا پیژنئ نو جنتیان به سرونه اوچت کړي او هغې طرف ته به وګوري ویقولون نعم هذا الموت او وبه وایي او اواز به وکړي چې بلې موږ دا پیژنو دا مرګ دی د دې نه به وروسته جهنمیانو ته آواز وکړی شي چې یا اهل النار هل تعرفون هذا ای جهنمیانو آیا تاسو دا پیژنئ نو هغوی به هم د خپل سرونه اوچت کړي او وبه ګوري او وبه وایي چې نعم هذا الموت بلې هوکې موږ دا پیژنو دا مرګ دی فیؤمر به ویذبح بیا به حکم وشي د الله له طرف نه نو د ټولو خلکو په وړاندې به دا ګډ او دا پسه حلال کړی شي ذبحه به شي او د دې د ذبحه کولو او د حلالولو نه به وروسته وویل شي یا اهل الجنه خلود لا موت و یا اهل النار خلود فلا موت چې د جنت خلکو تاسو به همیشه اوسیږئ مرګ به نه راځي ای د جهنم خلکو او تاسو به هم همیشه اوسیږئ په جهنم کې تاسو ته به هم مرګ نه راځي فیزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار یا حزنا الى حزنهم جنتیان چې کله دا اعلان واوري او دا منظر وګوري نو خوشحالي به یو په دوه شي او د هغو په خوشحالي کې به نورم زیادت راشي او جهنمیان چې کله دا اعلان واوري او دا منظر وګوري نو په غم کې به نور هم غمونه را پیدا شي نو به هر حال قدرمنو اورېدونکو د مړه کېدونکي د آخري دور یعنې د عالم جنت یا د عالم جهنم دومره اوږد دی چې د دې اوږدوالي اندازه نشي کېدلی ابتدا لري و هغه لپاره انتها نشته دی ختمه ده الله دې موږ او تاسو ته ټولو مسلمانانو ته جنت نصیب کړي او د جهنم د هغه سخت عذاب نه دې رب العزت موږ او تاسې وساتي رسول الله په یو حدیث کې فرمایي که د جهنمیانو یو قطره وینې او زوی دنیا ته پرېوځي نو د هغه د بدبویي نه به اهل دنیا ټول هلاک شي او هغه پوړنی چې په جنت کې د حورو په سر دی که هغه دنیا طرف ته راشي نو د هغه د خوشبویي نه به اهل دنیا په دنیا کې ژوند نشي کولی او که هغه حوره دنیا طرف ته وګوري نو لمر او سپوږمۍ به خپله رڼا پرېږدي نو د دنیا دا مختصر ژوند د دنیا دا محدود ژوند د عالم برزخ یا د عالم حشر یا د عالم جنت یا د عالم جهنم په مقابل کې هېڅ کومه حیثیت نه لري مجرم چې کله د آخرت ژوند وګوري نو د آخرت د ژوند په مقابل کې به هغه ته د دنیا ژوند ډېر محدود معلوم شي یوه لمحه به معلوم شي چې هغه له کنه پوښتنه وشي چې کم لبستم فی الارض عدد سنین تاسو په ځمکه کې څومره کلونه تیر کړي دي نو مجرمان به هلته ځواب ووایي چې قالو لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین موږ یوه ورځ یا نیمه ورځ په دنیا کې تیره کړې ده تاسې د شمېر کوونکو نه پوښتنه وکړئ د دنیا شپېته کاله او یا کاله 100 کاله د هغه د ژوند په مقابل کې یعنې د عالم جنت او د عالم جهنم په مقابل کې هیڅ کوم حیثیت نه لري د یو لمحې په شان تاته ښکاري نو قدرمنو اورېدونکو موږ او تاسو پسې عالم برزخ هم را روان دی عالم حشر موږ او تاسو پسې هم را روان دی عالم جنت او عالم جهنم هم موږ او تاسې پسې را روان دی راسې داسې اعمال وکړئ په خپل ژوند کې چې په عالم برزخ کې هم کامیابه اوسو په عالم حشر کې هم کامیابه اوسو او په آخر کې الله موږ په جنت کې داخل کړي چې د عالم جنت نشو
نه د علم جهنم نه. او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو فجایو کې ګرفتاره و، ژوند هم د الله د اوامرو د احکامو خلاف تیروه، نو عالم برزخ به هم په موږ هم سخت وي، عالم حشر به هم په موږ باندې ډېر اوږد وي. او چې کله عالم جنت یا عالم جهنم شي نو داسې بدبخته انسان د الله جهنم ته لیږي که مسلمان و د خپل د ګناه د عذاب د څکلو نه به وروسته الله جنت ته لیږي، او که نه لپاره به په جهنم کې پروت وي. الله دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي. نو خلاصه دا شوه چې د دنیا هر څیز قدرمن او عارضي دی، او آخرت کې چې هر څه الله درکوي هغه دایمي دی. خو زموږ دا حال ده چې موږ دنیا هر څه ګڼلې ده، د دنیا نقصان خو موږ ته نقصان ښکاري، د آخرت د عظیم نقصان موږ سره هیڅ پروا نشته. د دنیا نه معمولي نفع موږ ته نفع معلومیږي، فایده معلومیږي، خو د آخرت یوه لویه نفع زموږ په سترګو کې څه حیثیت نه لري. الله رب العزت د دې خبرې شکایت په دې آیت کې کړی دی چې الله فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. تاسو د دنیا ژوند ته ترجیح ورکوئ او حال دا چې آخرت غوره او همیشه دپاره پاتې کیدونکی دی. قدرمنو اوریدونکو، د دنیا دا مختصر شان ژوند داسې تیر کړئ چې د آخرت همیشه والا ژوند الله زموږ نصیب کړي او هغه تل لپاره زموږ دپاره ښایسته او باعزته کړي. قدرمنو اوریدونکو، الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هم خپل زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. درنو اوریدونکو، الله رب العزت د آل عمران په صورت کې آخري آیتونو کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو، له زغم او د صبر نه کار واخلئ، د باطل پرستانو په مقابل کې میړانه او شجاعت وښایئ، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ او د الله رب العزت نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری به ومومئ. شیطان سره جنگ لپاره دغه څلور کارونه اړین دي چې مسلمان انسان به د زغم او د صبر نه کار اخلي نو د شیطان سره مقابله کولی شي. مسلمان انسان به د باطل پرستو په مقابل کې میړانه او شجاعت ښیي نو د شیطان سره جنگ او مقابله کولی شي. مؤمن به د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه تړي نو د شیطان سره به مقابله او جنگ کولی شي. همدارنګه مؤمن به د الله رب العزت نه ویریدونکی اوسي تر څو د خپلې تقوا په وسیله د شیطان سره جنگ او مبارزه وکړي. خو په دې ټولو کې بنیادي او لازمي حیثیت د تقوا دی، او تقوا د صبر کولو څخه ترلاسه کیږي چې انسان د ګناه په نه کولو صبر وکړي او تقوا حاصله کړي. د شیطان لښکر د انسان سره مقابله کوي. هغه داسې چې شیطان خپلو عسکرو ته وایي لاړ شئ او هر داسې کس چې په مخه درغی چې د هغه له امله یو نیک انسان په ګناه کې اخته کیدی شي نو له هغه نه کار واخلئ. هر وخت د ده تصویر د هغه مخې تږدئ. بیا مو چې څنګه موقع پیدا کړه نو د شهوت سپي پرې راپرېږدئ. د هغه لاس، د هغه پښې، د هغه سترګې، د هغه غوږونه او نورې ټولې اعضا هم وتړئ تر څو د دې لارو څخه د ده زړه ته د نیکي څرک ونه رسي. نو شیطان خپلو عسکرو ته وایي له همدې امله زما ومنئ او د هغه د زړه ټولې لارې وتړئ. کله مو چې دا کارونه وکړل نو بیا یې په بدنظري اخته کړئ، ځکه بدنظري د شهوتونو تر ټولو نږدې لاره ده. شیطان وایي ما د آدم اولادې ته تر ټولو زیات زیان په بدنظري سره اړولی دی. نو له همدې امله تاسو دغه نیک انسان ته حیلې جوړې کړئ او په بدنظري کې اخته کړئ. تل ورته وایئ چې دا او هغه حسن خو الله رب العزت د لیدلو لپاره پیدا کړی او دا خو د الله رب العزت په خپل بنده باندې لورینه ده. له دې وروسته شیطان خپلو ملګرو ته وایي
کله چې تاسو په دې ټولو کارونو کې بریالي شوئ نو د هغه عقیده خرابه کړئ، هغه ته د عبادت او پاکلمني څخه د مخ اړونې او پرېښودنې هڅونه وکړئ تر څو نور جاهلان دا وګوري د ده تابعدار شي او ګمراهان شي. نو کله چې یو کس تر دې حده ګمراه شي شیطان وایي هغه زما محبوب جوړیږي، بلکې زه پخپله د هغه یو عسکر جوړیږم، ځکه دا پخپله هم ګمراه دی او نور هم ګمراه کوي. نو لومړنی څیز چې شیطان او د شیطان لښکرې یو مسلمان انسان د هغې په وسیله د هلاکت او د بربادي کندې ته غورځوي هغه بدنظري ده، یعنی هغو ښځو او هغو خویندو ته کتل دي چې شرعا هغه ستا محارم نه دي. لاس ورکول خو راپرېږده، په اوسنۍ زمانه کې خو داسې جاهل او بیدینه پیران هم پیدا شوي چې هغه د ښځو سره هم بیعت کوي، ښځو ته لاس ورکوي او ښځو سره بیعت کوي. او حال دا چې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر اوسه زما لاس د پردۍ ښځې په لاس باندې نه دی لګېدلی. انی لا اصافح النساء محمد رسول الله پخپله وایي. نو کله چې پردۍ ښځو سره لاس ورکړي هغو سره په مجلسونو کې پریوځي نو دا د شیطان محبوب او د شیطان عسکر جوړیږي، حتی شیطان د ده په خدمت کې حاضر وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په صبر او په زغم سره د باطل پرستو په مقابل کې په میړانې سره د حق د خدمت لپاره د ملا په تړنې سره او په تقوا سره د شیطان او د شیطان د لښکرو مقابله او مبارزه وکړو. علامه ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي کله چې شیطان په انسان باندې دا کارونه وکړي نو له هغې وروسته ورته د بدو شیانو د اورېدو مشوره ورکوي. شیطان خپلو عسکرو او خپلو لښکریانو ته وایي چې د ده په غوږونو کې یوازې بد او حرام شیان واوروئ، کومه روا او حقه خبره درڅخه وانوري. شیطان خپلو لښکرو ته وایي په یاد ولرئ چې د قرآن او احادیثو او د الله رب العزت د دوستانو خبرې درڅخه وانوري او نه هم د هغو خلکو سره په مجلس کې کینی چې د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې پکې کیږي. شیطان وایي ځکه که دا کومه حقه او روا خبره واوري نو ستاسو ټوله خواري به عبس او په اوبو لاهو شي. کله چې هغه د حق خبره واوري او غوږ ورته کیږدي نو ستاسو خبره به شاته وغورځوي او حق خبره به خپله کړي. د شیطان عسکران د خپل مشر په خبره عمل وکړي او د هغه کس د لا بیلاري لپاره کار پیل کړي. هغه کسان چې شپه او ورځ موسیقي اوري او حرامو ته ګوري هغوی دې په دې باندې پوه شي چې د شیطان په جال او په لومه کې پریوتي دي. راځئ د دې پر ځای د الله رب العزت کلام واورئ، د الله کلام تلاوت کړئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او سیرت ولولئ، د حقانی علماو خبرې واورئ تر څو د شیطان د لومې او د جال نه راووځئ. ځکه حرامو ته په کتلو سره د حرامو په اوریدلو سره تاسې د شیطان په جال کې پریوځئ او دا د هلاکت او د بربادي جال او کنده ده. علامه ابن قیم رحمه الله لیکي شیطان چې کله په دې کارونو کې بریالی شي نو له دې وروسته د ژبې د بېځایه خوځولو لپاره کار پیلوي او دا هڅه کوي چې د ده ژبه په داسې خبرو ګویا کړي چې د ده په زیان او د ده په تاوان وي. پایله دا شي چې انسان د تلاوت او نورو نیکیو خبرو څخه پاتې شي. د دې کار نو بیا دوه زیانونه دي. د ناحقو خبرو کوونکی د شیطان ورور شي او حقه خبره نه کول. هغه کس هم د شیطان ورور دی چې حق خبره نه کوي. خو فرق دومره دی چې دا ورور د شیطان دی خو دا ورور ګونګی دی او هغه بل ورور چې ناحقه خبرې کوي هغه هم د شیطان ورور دی خو ویونکی او خطرناک ورور دی. شیطان وایي چې د ژبې لاره ډیره آسانه لاره ده
ما له دې لارې څخه ډیر خلک بې لارې کړي دي. شیطان خپلو ملګرو ته دا نصیحت کوي، یو خو به تاسو د هغه کس د خولې څخه خامخا ورانې خبرې وباسئ، او بل دا چې د اوریدونکي له خولې څخه به د ده ستاینه هم کوئ، او له هرې لارې چې کیږي هغه به بېلارې کوئ. نو هغه کسان چې ناحقه خبرې کوي هغه دې په دې باندې پوه شي چې د شیطان ورونه دي، او هغه کسان چې حق خبره پټوي، قرآن او سنت خلکو ته نه بیانوي، دا هم د شیطان ورونه دي، خو ګونګي ورونه دي. شیطان خپلو پلویانو او خپلو عساکرو ته وایي چې په هره طریقه کیږي تاسو به دا بېلارې کوئ، ځکه ما الله رب العزت ته قسم ورکړی، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شیطان وویل نو څنګه چې تا زه په ګمراهي کې اخته کړی یم، زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته کینم، له وړاندې وروسته ښي خوا چپ خوا هرې لورې به یې را ایثار کړم، او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې. شیطان خپلو عساکرو او خپلو پلویانو ته وایي نو تاسو هم په هغو باندې ټولې لارې تنګې او بندې کړئ، هغه که د جهاد لاره وي، که د صدقې لاره وي، که د زکات لاره وي، که د روژې لاره وي، دا ټولې په داسې انسان باندې بندې او تنګې کړئ. د دې کار د کولو لپاره باید تاسو ډیر محنت وکړئ، تر دې چې د هغو نیکي کمې او بدي یې ډیرې کړئ. تاسو به په دې لاره کې له دوه ډوله نور لښکر څخه مرسته واخلئ. اول د غفلت له لښکر څخه، د دې په مرسته به تاسو خلک له آخرت او د الله رب العزت څخه غافله کړئ، ځکه کله چې زړه له الله رب العزت څخه غافله شي نو پوه شئ چې ستاسو کار آسانه شو. دوهم د شهواتو له لښکر څخه، د دوی په زړونو کې شهوت غوره او خواږه کړئ، او په زړونو کې ورته ځای پیدا کړئ. د ذکر کوونکو خوا ته هم ورشئ، او په هر ځای کې مو چې د الله رب العزت مینوال ولیدل یا مو داسې ځای لیده چې هلته د الله رب العزت خبره کېده، نو که چیرې تاسو دا مجالس له منځه نشو وړلی نو له هغو خلکو څخه ګټه واخلئ. کم چې په عباسیاتو کې ښکیل دي هغوی د دوی خواته نږدې کړئ تر څو دوی هم په عباسیاتو کې ښکیل شي. شهوت او غفلت ډیر خطرناکه شیان دي. آدم علیه السلام د همدغې غفلت له امله له جنت څخه د باندې شوی. د همدغې شهوتونو او غفلتونو له امله د آدم علیه السلام په اولاده کې حسد او کینه رامنځته شوه چې په پایله کې مرګ هم وشه. د شهوتونو دغه غرغنډه اور په لمونځ او نورو عباداتو باندې مړه کیږي. نو له همدې امله د غصې او شهوتونو په وخت کې هیڅ یو انسان د عبادت خواته مه پرېږدئ، که نه نو د دوی د شهوتونو او غصې اور به مړ شي. دا د شیطان وصیت دی چې خپلو عساکرو او خپلو پلویانو ته کوي. شیطان خپلو ملګرو ته وایي الله رب العزت ستاسو په خلاف خپلو بندگانو ته د لمونځ او صبر په کولو سره د مرستې د غوښتنې هڅونه کړې، خو زه تاسو ته حکم کوم چې تاسو انسانان له لمونځ او صبر څخه لرې وساتئ، او د دې پر خلاف یې په شهوتونو او غصې کولو ولړئ. همدغه ستاسو تر ټولو لویه وسله ده، په داسې حال کې چې د انسان لویه او غوره وسله عبادت او د شهوتونو پرېښودل دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تقوا وکړو، د باطل پرستو په وړاندې د خپل میړانه او شجاعت وښیو، د حق د خدمت لپاره خپله ملا ټینګه وتړو، او د الله رب العزت نه وویریږو تر څو د شیطان د هلاکت او د بدبختي په جال کې پرې نووځو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. دا ازمون لدی بهیر دا حالاتو لتقدیر تو نصیب نشی دا سوال ژړم ځکه زه مقیم رنګ شو په جهان په
ښایست د سپین ایمان څه خوښي شوه په دنیا کې چې نازل شلو قرآن پر رسول قدردان څه خوښي شوه په دنیا کې نوی رنګ شکر جهان په ښایست د سپین ایمان څه خوښي شوه په دنیا کې چې نازل شلو قرآن پر رسول درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د ګناه له امله د انسان ژوند تنګیږي او په آخرت کې هم د سخت عذاب مستحق ګرځي الله رب العزت په سورة طه کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى څوک چې زما له ذکر د نصیحت له درس نه مخ واړوي زما د حکمونو او د اوامرو پابند نه اوسي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅو ونحشره یوم القیامة اعمى زړه ته ډاډ او سترګو ته سکون یوازې د الله رب العزت په یاد کې ترلاسه کیږي پرته له الله رب العزت څخه نور ټول هغه څه چې خلک خپل معبودان بولي هغه دروغجن دي چا چې خپله سترګې د الله رب العزت په یاد باندې یخې کړي نور خلک به د ده په سترګو باندې خپلې سترګې یخې کړي هر څوک چې دې کس ته ګوري هغه ته سکون په برخه کیږي خو هر کس چې خپلې سترګې د الله رب العزت په ذکر باندې او په اطاعت باندې یخې نه کړي هغه به په دنیا کې هم ارمان وکړي هر څوک چې د ایمان راوړو وروسته نیک عملونه وکړي الله رب العزت ژوند پاک او له سکون څخه ډکوي الله رب العزت په سورة نحل کې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله فرمایي هر څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځینه په دې شرط چې مؤمن وي پر هغه به موږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر له ډیرو ښو عملونو سره سم ورکړو د بدن نعمتونه حقیقي نعمتونه دي حقیقي نعمت خو د ګناه پرېښودلو سره ترلاسه کیږي کومو خلکو چې د ګناه پرېښودلو خوند لیدلی هغوی وایي لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیه لجادلون علیه بالسیوف که پادشاهان او شهزادگان زموږ د خوندونو او مزو څخه خبر شي نو له موږ سره به په توره مقابله وکړي چې دا نعمتونه موږ ترلاسه کړو علامه ابن قیم رحمه الله وایي حقیقي خوندونه خو د ګناه په پرېښودلو کې دي لکه څنګه چې الله رب العزت ویلي للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین د نیکو کارو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو ارومرو د دوی لپاره ډیر غوره دی ډیر ښه کور دی د پرهیزګارانو لپاره نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د الله رب العزت د حکمونو پابند شو د الله رب العزت د اوامرو پابند شو خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړو کله چې د یو انسان زړه نیک شي د رب معرفت او محبت په برخه شي نو له دې لوی خوند بل نشته حقیقي خوند هغه د زړه سمیدل دي الله رب العزت د خپل خلیل حضرت ابراهیم علیه السلام په اړه وایي وان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم الله فرمایي او د همدې نوح علیه السلام په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم علیه السلام و کله چې هغه د خپل رب حضور ته له سالم پاک زړه سره راغی زړه د 5 شیانو په پرېښودلو سره سمیږي اول له شرک څخه ځان ساتل ځکه شرک د توحید خلاف دی شافی الامراض الله دی غیر د الله نه به د بل چا نه شفا نه غواړي که نه شرک دی
قاضی الحاجات الله دی. غیر د الله نه به د بل چا نه د خپل د مشکل حل نه غواړي کنه شرک دی. مشکل کشا الله دی. د خپل د مشکل حل به د الله نه غواړي، د بل چا نه به نه غواړي. خو په تاسف سره نن موږ وینو چې قبرونو او زیارتونو ته ولاړ دي، د خپل د مشکلاتو او د حاجتونو د رفع کېدلو غوښتنه د هغه مړي او د قبر نه کوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نو کومو انسانانو چې د شرک نه ځان ژغورلی دی، د توحید په سمه لار باندې روان دي، د هغو زړه سم دی. خو کومه خلک چې په خرافاتو کې لا تر اوسه پراته دي، د هغوی زړونه نه دي سم شوي. دویم، له بدعت څخه ځان ساتل، ځکه بدعت د سنتو خلاف دی. د هغه چا زړه سم دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دی. اما هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت یې پریښي دي، بلکې هغو په بدعت باندې د سنت نوم ایښی، د هغو زړونه کاږه دي، تباه دي. یو شي لپاره د الله په کلام کې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، د صحابو او ائمو په اقوال کې اصل نشته دی، اما دوی د رنګ د دین او د مذهب رنګ ورکوي او خلکو ته د هغې د کولو حکم او امر کوي. دریم، له شهوتونو څخه ځان ساتل، ځکه شهوت د الله رب العزت د حکمونو خلاف دی. څلورم، له غفلت څخه ځان ساتل، ځکه غفلت د ذکر خلاف دی. نو هغه کسان چې د غفلت په خوبونو کې پراته دي، نه جمع یاده ده، نه مونځ یاد دی، نه د الله رب العزت د حکمونو پابند دي، د هغوی زړونه کاږه دي. پنځم، د خواهشاتو له پیروي څخه ځان ساتل، ځکه دا د اخلاص ضد او خلاف دی. نو مسلمان انسان ته پکار ده چې الله رب العزت ته سوال وکړي چې الله رب العزت دا په نیکه لار باندې روان کړي، ځکه بنده یوازې دعا کولی شي او له دعا څخه بل ګټور شی نشته. د ګناه سخته سزا دا هم ده چې انسان د سمې لارې واوړي او په ګډو وډو باندې سر شي. الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځوي. الله رب العزت دې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د ارشاداتو پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې نازل شل قرآن پر رسول قدردان، څه خوښي شوه په دنیا کې. نوی رنګ شو جهان په ښایست د سپین ایمان، څه خوښي شوه په دنیا کې. چې نازل شو قرآن پر رسول قدردان، څه خوښي شوه په دنیا کې. تندې ورین کړلو سپېدو د ماښام له شبګیرو، دا خوښۍ لمر په خندا شو د ماتم له جزیرو. پسګیروي شولو بوتان هم د خټو معبودان، څه خوښي شوه په دنیا کې. نوی رنګ شو پر جهان په ښایست د سپین ایمان، څه خوښي شوه په دنیا کې. چې نازل شو قرآن پر رسول قدردان، څه خوښي شوه په دنیا کې. په نړۍ خور شو اسلام د الله حسین نظام، په تبلیغ وعظو بیان، په غزا او په قیام. بلال وکړلو اذان چې عمر شو مسلمان، څه خوښي شوه په دنیا کې. بلال وکړلو اذان چې عمر شو مسلمان، څه خوښي شوه په دنیا کې. نوی رنګ شو ګل جهان په ښایست د سپین
په دې توګه د ټولو کارونو مقصد نیکمرغي ته رسیدل دي، خو څنګه باید ځانونه په دنیا کې نیکمرغه کړو؟ کله چې تاسو نورو ته نیکمرغي ورکړئ نو تاسې به هم له ځان سره دا تصور وکړئ او دا فکر به وکړئ چې تاسو هم نیکمرغه یاست، ځکه تاسې داسې فکر کوئ چې د نورو په نیکمرغه کولو سره تاسو هم نیکمرغه کیږئ. خو په دې باندې پوه شئ چې بشپړه نیکمرغي په دنیا کې نه ده. الله رب العزت نه دی غوښتي چې بشپړه نیکمرغي دې په دنیا کې واچوي. د دنیا هیڅ نیکمرغي له نیمګړتیاوو او عیبونو څخه خالی نه ده. په دنیا کې بشپړ خوند له سره شتون نه لري. که تاسو ښه او په زړه پورې خوراک وکړئ، ښایي لږ وروسته یې له امله ستاسو زړه په درد شي او تاسو د زړه له درده وځورېږئ. په دې توګه به ستاسو د خوراک دغه اشتها له منځه لاړه شي، نو بشپړې نیکمرغي ته ونه رسېدئ. ښه تفریح او منظره به ستړیا او ستوماني له ځان سره ولري چې په اوږده خوب او استراحت به یې دمه شئ او هغه هم د جسمي د خوارځواکي لامل کیږي. په دې توګه موږ ویلی شو چې د دنیا نیکمرغي چې په خواږو کې نشته، نو د دنیا بشپړه نیکمرغي د تل لپاره په ترخو او سختو کارونو کې ده. د الله رب العزت رحمت دی چې د دنیا نیکمرغي په ترخو او سختیو کې ساتلې ده. که دنیا له نیکمرغیو ډکه وای نو د هغې پرېښودل به ناشونې وای. هسې نه چې په خپل قدرت ونازیږي او مغروره شي، ځکه په دنیا کې هیڅ ریښتونې بریا شتون نه لري او هیڅ شی په هغې کې تلپاتې او همیشنی نه دی. دا د الله رب العزت تقدیر دی چې په دنیا کې به هر څه تر خپلې لوړې پوړۍ پورې رسیږي او بیا به بیرته راولیږي. نو هر کله چې لذت او خوند خپلې لوړې پوړۍ ته ورسیږي بیا بیرته راولیږي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة روم کې 54 آیت کې فرمایي: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله رب العزت هغه ذات دی چې تاسې د کوچنیوالي په کمزورۍ بڼه پیدا کړي یاست، بیا له هغې کمزورۍ نه وروسته یې تاسو ته قدرت در وبخه، بیا له هغه قوت نه وروسته یې تاسې کمزوري او زړښت ته ورسولی. آیا زموږ ژوند همداسې نه دی؟ نو خپل ځواک او احساساتو ته ډیر مه خوشحاله کیږئ. 30 کاله وروسته به دغه شی له تا سره نه وي او له هغو وروسته به ستا بچیان په تا امر او نهی کوي او ستا مسئولیت به په خپلو غاړو ولري. یعنی کله چې تاسو د ځوانۍ په موسم کې د مټو پوره زور او توان خاوندان شئ، هغه به اوج ته ورسیږي او بیرته به الله رب العزت دغه اوج ته رسیدلی توان راښکته کړي او له تاسو نه به ضعیف او ناتوانه انسان جوړ کړي. د دنیا دود همدغه دی، هیڅ شی پکې پوره نه دی او هیڅ څوک پکې پوره نیکمرغي ته نه دي رسیدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غدبا په نامه یو اوښ درلود چې هیڅ اوښ نشو ترې مخکې کیدلی. یوه ورځ یو ساده اعرابي خپل اوښ راوست او له هغه سره د منډې سیالي پرې وکړه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له اوښ نه مخکې شو. دغه خبره په صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې ښه ونه لګېده چې د اعرابي اوښ دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې مخکې شي او حال دا چې هغه داسې اوښ و چې تر اوسه پورې کم اوښ په هغه باندې نه و مخکې شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل، د بخاري حدیث دی: حق علی الله ان لا یرتفع من الدنیا الا وضعه. دا د الله رب العزت حق دی چې په دنیا کې هر څه لوړوي او بیا یې بیرته راښکته کوي او ذلیله کوي. د هغو کسانو فرمانبرداري ته ځیر شئ چې د اهرامونو بنسټونه یې کیښودل. د هغوی د عزت، لویي او ځواک په اړه فکر وکړئ او له څنګه یې په دې اړه هم فکر وکړئ چې هغوی اوس چیرته دي. هغوی اوس نشته
او د همدغو اهرامونو د عمر په اندازه پخوا مړه شوي او وژل شوي دي. د هغو ټولو خلکو په اړه فکر وکړئ چې په دنیا کې لوی او واړه کارونه وکړل او بیا مړه شول او اوس نشته. زه غواړم چې تاسو په یوه بله خبره هم وپوهوم، هسې نه چې په خپله ځواني غره شئ، هسې نه چې په قدرت، منصب، مقام او شتمنۍ باندې غلط شئ. تاسو ټول باید په دې باندې وپوهیږئ چې په دنیا کې بشپړه نیکمرغي نشته. الله رب العزت نه غواړي چې په دې دنیا کې نیکمرغي خپل اوج ته ورسوي او بشپړه یې کړي. نو چې په دنیا کې نیکمرغي نشته، نیکمرغي به په څه کې وي؟ هغه کسان چې یوازینۍ هیله یې نیکمرغي ده، هغوی باید په دې باندې پوه شي چې په دنیا کې نیکمرغي نشته. نه مال او شتمنۍ د هوساینې وسیله ده او نه هم مینه او محبت، ځکه مال او شتمنۍ په یو کورنۍ کې د ستونزو او مشکلاتو د رابره کېدلو لامل کیږي. نو چې په مال کې نیکمرغي نشته، نو بیا په څه شي کې ده؟ نیکمرغي یوازې په جنت کې ده. نو راځئ چې په دنیا کې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو چې الله رب العزت موږ په جنت کې نیکمرغه کړي. بشپړه نیکمرغي، ریښتونی خوند، بشپړه خوښي او هوساینه په دې دنیا کې نشته او هغه ټول په جنت کې دي. زما د خبرو مقصد دا دی چې تاسو ته در زده کړم. ډېر خلک وایي زړه مې غواړي چې ښه سړی له ځان نه جوړ کړم، زړه مې غواړي چې دغه خبرې ټولې عملي کړم، خو نشم کولی. اصلي خبره دا ده که تاسو په دغو مفاهیمو باندې چې ما په دغه خپرونه کې روان کړي دي ښه ځان وپوهوئ، هغه به له تاسو سره مرسته وکړي او تاسو ته به زړه درکړي چې هم ښه سړی له ځانه جوړ کړئ او هم دا خبرې په خپل ژوند کې عملي کړئ. که د نیکمرغي او کامیابي په لټه کې، نو هغه په جنت کې ولټوه، ځکه همالته هر څه شته دی. زموږ ډیری ورونه او خویندې له سره د جنت په فکر کې نه دي. دا ولې؟ دا ځکه چې هغوی د خپلو سترګو په وړاندې یوازې دنیا ویني، په دې پوهیږي چې څنګه غلا او ډوډۍ ترلاسه کړي، په دې پوهیږي چې څنګه باید مینه وکړي، څنګه باید کار وکړي او څنګه پیسې ترلاسه کړي. دا هر څه یې په دنیا کې زده کړي، په دې توګه په همدغو شیانو بوختیږي او په ټول ژوند کې لږ تر لږه یو ځل هم د جنت په اړه فکر نه کوي. ډیری نارینه او ښځې په شپو شپو او ورځو ورځو دا فکر کوي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د هغوی کور څنګه وي، میرمن او یا خاوند به څنګه وي. د خپلو ماشومانو او نوي ژوند په اړه فکر کوي، خو د جنت په اړه هیڅوک هم فکر نه کوي. هیڅوک په دې اړه داسې فکر نه کوي چې په جنت کې به زما ارمان دغه او هغه وي. نو که غواړئ چې بشپړه نیکمرغي ترلاسه کړئ، هغه په جنت کې ولټوئ. او په جنت کې هله موږ او تاسو لټولی شو چې په دنیا کې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو، تر څو زموږ رابطه الله سره ټینګه شي. چې رابطه مو له الله سره ټینګه شو، الله به مو جنت ته ووځي او هلته بیا د نیکمرغۍ لټون کولی شو. په دنیا کې نیکمرغي نشته. تاسو واورېده؟ نو راځئ چې د جنت تصور وکړو. اوس چې موږ ټول د نیکمرغۍ په لټه کې یو او په دې هم پوه شو چې په دنیا کې بشپړه نیکمرغي نشته او ټول نیکمرغۍ په جنت کې دي، راځئ لږ د جنت په اړه فکر او تصور وکړو. د جنت په اړه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورو. موږ به دغه خبرې یوازې په ژبه نه وایو، بلکې په خپل عقل او خیال سره به یې ځان ته انځوروو. بیا به د دې تصور هم وکړو چې موږ به جنت ته ولاړ شو او که ځو په څومره وخت کې به هلته ورسیږو. دا ځکه چې موږ به ډېر لږ کلونه په دنیا کې ژوند وکړو، بیا به مرګ راته ودرېږي. تر هغو وروسته به راسره حساب کتاب کیږي او بیا به جنت ته ځو. په دغه ډول فکر کولو سره به تاسو ته د آرامي او هوساینې احساس پیدا شي، او د همدې فکر په کولو سره به تاسو ته اطاعتونه او عبادتونه اسانه شي او ګناوې به درته سختې او ستونزمنې شي. زه فکر کوم هغه کسان چې قرضدار دي، په ستونزو کې ښکیل او اړ دي او له همدې امله له ګناه څخه لاس نشي اخیستلی، هغوی چې زموږ دغه خبرې واوري، ښایي چې روح او روان یې را وپارېږي او له ځانه سره ووایي دا دنیا نو څه ارزښت لري چې زه یې په لټه کې یم او هغه غواړم.
موږ د دې لپاره پیدا شوي یو چې د تلپاتې جنت غوښتنه وکړو موږ جنت غواړو نه دنیا. هغوی به دغه راز د خپل خیال په نړۍ کې ګرځي او له ځان سره به وایي آیا زه دغه ټولې ښکلاوې باید په دنیا کې د شپېتو او یا هم اویا کلونو اوسېدلو په بدل کې له لاسه ورکړم؟ شپېته او یا هم اویا کلونه د بېپایه ژوند په مقابل کې څه ارزښت لري؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی چې الله رب العزت فرمایي د خپلو صالحو بندگانو لپاره مې داسې څه تیار کړي چې نه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي او نه هم د چا په زړه کې راتیر شوي. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لږ فکر وکړئ درنو اوریدونکو، داسې نعمتونه چې لا د بنده سترګو لیدلې قدرې هم نه دي. د هغو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې نه کوو، خو د پسرلي او اوړي په موسم کې بیا د طبیعت د ښکلو منظرو د لیدو په خاطر لوی لوی مصرفونه کوو او هلته سل رقمه فسادونو هم مرتکب کیږي. داسې نعمتونه چې لا د بنده سترګو لیدلي هم نه دي، د هغو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې نه کوو، خو چې کله اوړی او پسرلی شي بیا د ټولو منظرو د لیدو په خاطر لوی لوی مصرفونه کوو. نه دا پرېږده، راځه جنت وغواړه، په دې کې بشپړه نیکمرغي نشته، بشپړه نیکمرغي په جنت کې ده. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په صالحو او نیکو اعمالو سره د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو تر څو چې الله رب العزت موږ جنت ته بوځي او هلته بشپړه نیکمرغي ترلاسه کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. څنګه درځم به تر کعبې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان. څنګه درځم به تر کعبې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان، لرم ارمان دې د روضې حبیبان. سبا ارمان وی بنده درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو الله رب العزت فرمایي د خپلو صالحو بندگانو لپاره مې داسې څه تیار کړي چې نه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي او نه هم د چا په زړه کې راتیر شوي. دغسې ښکلې خبرې دې لا تر اوسه پورې اورېدلي دي؟ تا به ډېرو سندرو او موسیقیو ته غوږ نیولی، ښکلې او خوندورې خبرې به دې اورېدلي وي، خو له دې سره سره د دغه حدیث په اړه څه فکر کوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ستا په غوږونو کې خبرې در وکړي؟ که هغه ستا په غوږ کې خبره کوي آیا هغه اورې او که نه؟ رسول الله وایي چې الله فرمایي د خپلو صالحو بندگانو لپاره مې داسې څه تیار کړي چې نه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي او نه هم د چا په زړه کې راتیر شوي. اوس نو درنو اوریدونکو جنت د خپلو سترګو په وړاندې انځور کړئ، خپل خیالونه په کار واچوئ او د جنت په اړه فکر وکړئ. تاسو چې د جنت په اړه هر څومره ښکلی او په زړه پورې تصور وکړئ هغه بیا هم ستاسو له تصور نه ښکلی او په زړه پورې دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا نه همدغه خبره ښه ښکاري چې وایي لا تر اوسه نه چا لیدلی او نه هم د چا په خیال کې راګرځېدلی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له وینا نه دغه راز ښکاري چې جنت له پخوا څخه تیار شوی، ځکه چې دغه حدیث نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې ویلی او په هماغه وخت کې هم د ماضي صیغه کارول شوې ده. ځینې ډلې لکه منکرین د حدیث د دغه حدیث په خاطر ځانونه د اسلام له دایرې څخه ایستلي دي. هغوی وایي وار له مخکې د جنت تیارول بېځایه او بېهوده کار دی. دا خبره په داسې حال کې کوي چې الله له هر ډول بېهوده او بېځایه کارونو څخه پاک او سپېڅلی دی. نو وار له مخکې د جنت تیارول داسې یوه خبره ده چې په عقل یې تصور نشي کیدلی، ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وینا کې
چې د الله رب العزت قول را نقل کوي هم همدغه خبره یاده شوي چې جنت داسې دی چې لا د چا په عقل او خاطر کې هم نه دی ورګرځېدلی چې لا یې د بشریت په عقلونو کې د تصور په اړه څرک نه لیدل کیږي نو په عقل به څنګه د هغو د پیدایښت په اړه تصور وکړو له همدې امله دغه خلک د خپلې همدغې پوچې او بې اساسه عقیدې په وجه د اسلام له کړۍ څخه وتلي دي دا رښتیا خبره ده چې جنت له پخوا زمانې راهیسې جوړ شوی او پیدا شوی دی خو پوښتنه دا ده چې ولې دومره پخوا الله رب العزت جنت چمتو کړی دی په دې کې د بېهودګي او بېځایهوالي کومه خبره نشته دا داسې مثال لري لکه ستا لیدو ته چې ستا یو ملګری را روان وي او ته ورته وار له مخکې د میلمه پالنې چمتووالی نیسې او یا لکه یو مسافر چې کلونه کلونه په مسافري کې تیر کړي وي او د بیرته راګرځېدو پر وخت یې له راتلو څخه 2-3 میاشتې مخکې د هغه لپاره تیاری نیسو اوس د الله رب العزت استقبال ته وګورئ الله رب العزت فرمایي ما جنت تیار کړی هغه داسې نه دي ویلي چې ما خپلو ملائکو ته دنده سپارلې چې هغه تیار کړي خپله الله رب العزت فرمایي ما جنت تیار کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغو خبرو په اړه لږ فکر وکړئ چې رسول الله فرمایي هلته به یو آواز کوونکی آواز وکړي او په جنتیانو به غږ وکړي تاسو به تل روغ وئ هیڅکله به ناروغ نشئ تاسو به تل ځوانان وئ او هیڅکله به زاړه نشئ په جنت کې به ټول خلک 23 کلن وي که څوک ووایي ولې 23 کاله الله رب العزت انتخاب کړي د جنتیانو لپاره ځکه ظاهرا همدغه تر ټولو ښکته سن دی او یا هم تر ټولو لوړ سن دی چې په هغو کې انسان د خپل چاپیریال موجودات او مفاهیم احساسولی شي اواز کوونکی به په جنت کې آواز وکړي ای جنتیانو چې تاسو به تل روغ یاست هیڅکله به ناروغه نشئ تاسو به تل ژوندي یاست هیڅکله به ونه مرئ تاسو به تل ځوانان یاست هیڅکله به زاړه نشئ تاسو به تل په نعمتونو کې یاست هیڅکله به تنګلاسي او غریب نشئ وګورئ درنو اوریدونکو هلته له ورداخلېدو سره سم 4 څیزونه سړي ته په اختیار کې ورکول کیږي چې په دنیا کې موږ ترې ویره لرو ټولې هغه ستونزې چې په دنیا کې ستاسو لپاره ستوماني او سرګرداني جوړوي جنت ته په محض ننوتلو سره هغه حل کیږي هغه 4 څیزونه چې سړي ته په اختیار کې ورکول کیږي داسې روغتیا چې له هغه وروسته به ناروغي نه وي داسې ژوند چې مرګ به نه لري داسې ځواني چې زړښت به نه لري او د تل لپاره به سړی ځوان وي داسې نعمتونه چې خلاصون به نه لري او تل به په نازونو او نعمتونو کې اوسیږي موسی علیه الصلاة والسلام له خپل رب څخه پوښتنه وکړه ای زما پروردګاره په جنت کې ما ته تر ټولو ټیټه درجه وښیه الله رب العزت وفرمیل ای موسی دا به د هغه وروستني سړي ځای وي چې د دوزخ څخه به په 4 راووځي یعنی په لاسونو او په پښو به را روان وي او جهنم ته به وګوري او او به وایي له هغه الله نه مننه چې زه یې له تا څخه خلاص کړم بیا به الله رب العزت هغه ته ووایي زه ولاړ شه جنت ته ولاړ شه هغه به جنت ته ورشي خو د جنت په لیدو به داسې فکر وکړي چې هغه ډک شوی دی د هغه لپاره ځای نشته بیا به را وګرځي او او به وایي ای زموږ کامیابي په څه کې ده او خلک څه ته اړین دي څه ته ضرورت لري نو که په کورنیو کې څه اختلاف وي یا د 2 ورونو ترمنځ څه مسئله وي یا د خپلوانو ترمنځ مسئله وي راشي هغه ټولې حل کړئ او د اتفاق د اتحاد د یووالي او د محبت او شفقت غیږ یو بل ته خلاصه کړئ همدارنګه علما کرام باید د یووالي لار غوره کړي د اتفاق لاره غوره کړي په ډېر جزئي مسئلو باندې چې واقعا د دوی ترمنځ آزردګي راځي یا خلک په تشویش او په شک کې غورځېږي چې د چا ومنو اوس هغه مسئلو باندې به خاوره واچوو اتفاق او اتحاد غوره کړو تر څو چې الله زموږ نه راضي شي اوس به راشو ستاسو پیغامونو ته چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پرېښي اولې نه پیغام به وورو زه د مولوي صاحب په سنیک شین او سلامونه وړاندې کوم زه احسن الله د هلمند ولایت څخه استاد رب تماس یم مولوي صاحب پوښتنه مې درې پوښتنې لرم اوله پوښتنه مې دا ده چې دغه خبره شته ولې نامعلومه ده
او بله پوښتنه مې دا ده چې سړی ووایي چې که دومره وتله که زه دا کار وکړم او هغه کار وکړي تاسو حکم لري آیا طلاق دی که سم دی څنګه دی که په جد برابر مسلک معلومات راکړي نو د وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست ول او غوښتلې چې پاتې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته د قدر شپه وښیي چې د قدر شپه دغه شپه ده. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته ویلیدل چې دوه صحابه کرام په خپل منځ کې څه اخته دي په څه مسئله باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ولیدل نو هغه د قدر شپې تعیین او وخت الله رب العزت د دوی نه پورته که. او حکمت هم په دې کې دا دی چې انسان باید تل لپاره په هر وخت کې د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې مشغوله وي. نو که د قدر شپه معلومه وای چې دغه شپه ده اگر که د رسول الله په حدیثو کې د دې تعیین په طاق شپو کې راغلی نو هغه شپه به عبادت کوو نوره شپه به یې نه کوه. نه دا نه څو شپې چې 21مه 22مه 25مه 28مه 29مه چې اغلب 28مه ده په دې کې باید په ټولو کې انسان د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې مصروف او مشغوله وي. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دا قسم دی طلاق نه دی نو که هغه کار یې وکړه حانس دی 3 ورځې به پرلپسې روژه نیسي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم حاجي مولوي صاحب. زه شاودي د کندهار څخه خبره کوم. حاجي مولوي صاحب ما یوه پوښتنه ده وایه اوس جنت دوژخ تر کم څوک تللي دي که یا او که نه دي تللي؟ حاجي مولوي صاحب چې تا ویل تا نبي علیه صلات وسلام چې معراج ته وختې څو ډلې ده د عذابو لاندې ولیدلو چې ویې آیا دا مسله ته شاته روښانه کړي نور مو وخت نه نشم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه لاړه اسمانونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سدرة المنتهی پورې تللی دی او هلته جنت المأوا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنتونو کې ګرځېدلی او ځینې انبیا علیهم الصلاة وسلام سره یې هلته ملاقات هم شوی. اما دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم واقعات هلته ولیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت کې هم ګرځېدلی د دوزخونو مشاهده یې هم کړې ده. زموږ محدثینو همدارنګه د حدیثو په کتابونو کې ګڼ واقعات رانقل شوي دي خو زه به یو 2-3 تاته ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو قوم باندې تیر شه چې د هغوی سرونه به په کاڼو او په تیږو باندې ټکول کېدل زرې زرې به شول. چې کله به د هغو سرونه زرې زرې شول هغه به بیرته بیا جوړ شول نو بیا به هغه غټ کاڼی یا تیږه راواخیستل شوه بیا به د دوی سرونه پیټه کېدل. دغه سلسله روانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه الصلاة وسلام راته وفرمیل چې دا هغه څوک دي چې دوی د مانځه نه غافل ول دوی به منځونه نه کول. نن زموږ اکثرې خویندې اکثره ورونه د مانځه نه غافله دي بې اعتنا دي خو د الله رب العزت عذاب چې کومی د بې نماز او هغه چا لپاره چې په مانځه کې سستي کې ټاکلی د هغو نه لا خبر نه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې هغوی د وینو په یو نهر کې ګرځېدل را ګرځېدل او چې کله به د وینو د نهر نه دوی کوشش کوه چې راووځي نو د دوی په خولې کې به غټ کاڼی ورویشتلی شه بیرته به هغه وینو نهر ته لاړل. ما د جبرائیل علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل علیه السلام دا څوک دي چې د دوی په ګېډو کې ماران او لړمان خوځېږي راخوځېږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرائیل علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې دغه کسان دي چې سودخور ول په دنیا کې به دوی سود خوړه نو نن دلته د وینو په نهر کې پراته دي په خېټو کې ماران دي او چې کله کوشش کوي د نهر نه راوځي راوتلی نشي بیرته د دوی په خولې کې هغه کاڼي او تیږې نه ایستل کیږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی ژبې او د هغوی شونډان په قینچیانو باندې کټ کېدلې. ما د جبرائیل علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دی چې په داسې سخت عذاب کې اخته دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرائیل راته ویلې چې دا هغه کسان دي چې خلکو ته به یې نصیحت کوه خو خپله به یې پې عمل نه کوه. الله دې موږ ته اخلاص راکړي، الله دې موږ ته عاجزي راکړي. هغه څه وایو الله رب العزت دې د هر څه نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل نصیب کړي. نور هم ډېر ګڼ واقعات دي، یو به بل هم درته ووایم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې زنانه باندې تیر شوم چې هغوی د خپله د سر ویښتانو نه ځوړندې شوې وي او د هغوی د لاندې اور بل و چې د هغو ټول بدن به یې سوځوه
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک ده؟ نو جبرائیل علیه السلام رانه پوښتنه وکړه. جبرائیل علیه السلام نه مې چې کله پوښتنه وکړه هغې راته ویلې چې دا هغه ښځه ده چې دې به پرده او حجاب نه کوه او چې کله به په خپله کور کې وه یعنی خپل خاوند لپاره البته هغه سینګار یا ښایسته لباس او جامې چې دي د هغو نه به استفاده نه کوله خو کله به چې د کور نه ووتله بازار او صحرا ته به وتله نو دې به سینګارونه کول او ښایسته جامې به یې اغوستلي. یوه به بله هم درته ووایم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو زنانه باندې تیر شوم چې هغوی هم د خپل بدن او سینو نه ځوړندې شوي وي او په ډیر تکلیف کې وي. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راویلي چې دا هغه کسان وي دا هغه ښځې وي چې دوی خاوندان هم درلودل خو سره د دې دوی بیا هم فساد او بد اخلاقي ته مخه کړې وه نو د الله رب العزت په عذاب کې گرفتاره وي. په دې به اکتفا وکړو اگر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې واقعات ډېر زیات راغلي. بل پیغام به واورو. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت د تاسو چلپون ته تشویق په داسې غاز ځم چې یوه زنانه ده زموږ په کوڅ کې موږ کور تقریبا په ډېرو صحراو کې دي نو هلته زنانه وه بیا د دې جماعت کې استطراقونه یې وهلي وه نو بیا مېرمنه په کور کې نه وه چې دا ښځو وښو دا نور ښځو وښو چې په روژه دې ماته شوه خپله روژه وخوره نو دا راوله رسول د غریب قراره به روژه چې خوړلې ده نو اوس د دغه ښځه فرقي ورته چوکې ایا دا به کفاره پر دې باندې شته او که به دا قضات ورته روژه راوړي وسلام نور وخت زمونږ فقهاو لیکلي دي په دې مسئله باندې باید موږ او تاسو پوه شو که هغه څوک سهون خوراک وکړي یعنی اصلا ورته یاد نه وي نسیان د روژې ته کوم نقصان نشته. همدارنګه که څوک قی وکړي په دې باندې هم روژه نه ماتیږي خو که چا قی وکړه او دا په دې نیت و چې زما روژه خو په دې قی باندې ماته ده وروسته د دې نه قصدن خوراک وکړه په دې باندې قضا شته کفاره نشته. اما که دا په دې باندې پوهېده چې زما په قی باندې یا استفراق باندې روژه نه ده ماته خو وروسته د هغه نه قصدن خوراک کوي بیا پې کفاره هم لازم ده قضا هم پې لازم ده. قی یې وکړه خو په دې نه و پوه چې په قی باندې زما روژه نه ماتیږي بلکې په دې ګمان و چې روژه مې ماته ده نو خوراک یې وکړه نو قضا شته کفاره نشته. اما که قی کړی او په دې پوه و چې په قی باندې خو زما روژه نه ماتیږي بیا قصدن خوراک وکړه نو کفاره هم پې لازم ده قضا هم پې لازم ده. نو هلته که دوی ته دا علم و که دې ته دا علم و چې په قی باندې خو زما روژه نه ده ماته قصدن خوراک کړي کفاره ده پې او که دا علم دې ته نه و نو ته نه تش کفاره قضا پې شته او کفاره پې نشته دی. بل پیغام واورو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمه جولي او وحید الله احمدیان د کنار ولایت ما څو درې محترمه جولي یو څه نو په دې ډول زما یو مور ده سره ده هغه ما ته وویله چې د مولي صاحب څخه دا پوښتنه وکړه زما په وایي چې روژه ماته کړې ده په مازدیګر ایا اوس د زما مور څه کوم وکړي او دویم څه په دې ډول محترمه جولي صاحب د بل کمران د موبایل د قوانین عمر کې د خپل کالدارې هم ورکوي خپل کالدارې څلور پنځه قوانین کې وایه دوی په خپل کالدار بیا په دې څخه د غاړې نه کېږي بلکې څنګه محترمه جولي صاحب د شراب دي افغاني رانیستي افغاني بره کالدار په کالدارې ورکوي بره په کالدارې کې څه منټه کالدار ورکوي انا لري د افغاني ورکوي دا یا په دې څه درځي کنه ډېر مننه کوم خدای پاک دې لګنوي دې په دې سره په څه محترمه جولي صاحب زه خو په نور خبرو باندې پوه نه شوم دوه درې پوښتنې دې وکړې په پیغام کې د ډېره زیاته ستونزه وه نو نن پیغامونه ما نه دي راپورته کړي که ما راپورته کړی وی دا پیغام یم درته نه نشروه نو کوشش کوئ چې پیغام کله ثبتوئ موږ ته ډېر شفاف او پاک یې ثبت کوي او هغه ځای کې چې هلته ګڼه ګوڼه هم نه وي د دې یوې پوښتنې ځواب به دې زه درکړم که هغوی په لاعلمي کې قصدن روژه خوړلې وسیږي خو قضا پې شته کفاره پې نشته او که په هغو باندې روژه فرض شوې وي او پوهېدم په دې باندې چې روژه را باندې فرض د قصدنې خوړلې بیا کفاره ده پې په نورو پوښتنو دې پوه نه شوم ډېره ستونزه وه. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولانا صاحب شاید خیر و خیرات دی خیر و سلامونه وانه اول خو دا دوام دغه زما نوم ګلاب شاه دی تا سره په تماس کې هم دغه اول سودا سره تازه کېږي بعد په لسو په پښو چې شو وایي دغه اول پوښتنه او دویم پوښتنه چې دغه پنځه سوه دوه پنځوس وارې یا رحیم وامه او پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه کومه وبخښه
او که نور هم ډېر کم وبخښه همدغه و. د اوداسه په ابتدا او د اوداسه په شروع کې تاسې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. چې کله اودس کوئ تاسې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. اگر که زموږ فقهاو د هر غړي د وینځلو لپاره ځانګړې دعاګانې ذکر کړي دي، خو بهترینه دعا دا دعا ده چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمد رسول الله اللهم اجعلني من المتطهرین واجعلني من التوابین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اودس کوي دعا وکړي نو دې ته به د جنت 8 واړه دروازې خلاصې شي، د هرې دروازې نه غواړي جنت ته به ځي. نو دغه کلمه چې ما تاسو ته ولوستله بهترینه دعا دا ده. او پر د ایصال ثواب هر شی تاسو کولی شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه نور انبیا علیهم الصلاة وسلام ته یې په طریقه د مسنون باندې ایصال ثواب کړئ. بل پیغام وورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اجي مولوي صاحب، زما ستاسو څخه دا پوښتنه ده، که یو متکي په اعتکاف کې د هر شوه روز اعتکاف نیت کوي نو یوه ورځ یا 2 ورځې د ده څخه د اعتکاف نیت هېر شي، نو د ده د اعتکاف ته خو به کوم تاوان نه رسېږي. او محترم اجي مولوي صاحب، زما ستاسو څخه دغه یوه غوښتنه ده، زه د ډېره وخته دا ارمان لرم چې وخت به د مولوي صاحب د تلیفون نمبر پیدا کوم، که چېرې تاسو محترم ما ته په خپل تلیفون باندې په 080 باندې هیله کوم چې د خپل د ټلیفون شمیره په رادیو کې مو وایست، ځکه دا زموږ د رسانیو د قانون نه خلاف خبره ده. یو اعتکاف چې نفلي اعتکاف وي د یو ورځ لپاره 2 ورځې لپاره یا صرف مانځه لپاره چې څوک په جومات کې ځي هغه نیت غواړي. اما هغه اعتکاف چې په آخر لسیزه د رمضان کې دی مسنون اعتکاف هغه 10 شپې دی. ګوره په ابتدا کې چې کله تاسو اعتکاف ته کینئ نو باید هلته تاسو نیت د اعتکاف وکړئ، دا نه چې هره شپه او هره ورځ هلته اعتکاف کوئ، ځکه کومه اعتکاف چې په آخره لسیزه کې 10 شپې نه وي د هغه نه کم وي هغه مسنون اعتکاف نه دی، هغه مستحب دی. نو تر ابتدا کې چې تاسو د 10 شپو نیت کوئ دغه تاسو لپاره کفایت کوي. او بیا هم هیله کوم چې د خپل نمبر به په رادیو کې تاسو نه وایئ. بل پیغام وورو. السلام علیکم. خصوصا مولوی صاحب قاسم پاین ته سلام. زه شاه فیصل آریان یم له پکتیا څخه. مولوی صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې صرف د 3 کاله کېږي چې د رمضان په میاشت کې زمونږ د کور ته سیزګی راځي، فارسي کې ورته خرپوشتک وایي، او زمونږ کور ته رادننه کېږي او په نغاري کې سملي، نو موږ مړی کو اشتواچو په باندې پرېږدو څه خلي کو. ګوره هغه هم پروژه کې راځي او په نغاري کې کیني، نو تاسې په تکلیف کړی مضر شی دی چې په هره طریقه باندې تاسو ځان ته خلاصولی شئ، خلاصې کوئ فیضان. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. ما دا پیغام که کور کې زما کول سنت کار دی او که په مسجد کې نو وخت نه شم نقطه. بهتره خبره خو دا ده چې روژه په کور کې ماته شي او جمع لپاره جومات ته ولاړ شئ، او صرف که د چا کورونه د جومات نه لرې وي که روژه په کور کې ماته وي نو جمع ترې تېرېږي، روژه دې په جومات کې ماته کړي هلته دې جمع وکړي، خو د جومات نه دې متهم ځای نه جوړوي چې تل لپاره هلته خوراکونه کوي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عبدل د ننګرهار ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه د مولوي صاحب څخه د صاف هکله معلومات غواړم چې څه اندازه څو کیلوګرامه ده، څوک وایي چې 2.5 کیلو ده، څوک وایي چې کم 1 چارک دی. ډېره مننه او د مولوي صاحب لپاره د الله څخه روغتیا غواړم. والسلام. وعلیکم السلام. ستا مطلب به وروره د سرسایي هغه اندازه وي چې هغه اندازه یې څو ده. هغه اوزان شرعیه کې مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله ډېر لوی تحقیق او بحث کړی دی، او خو څومره ما معلومات کړی دی هغه د خرد کم 1 چرک غنم کېږي، چې پوره هغه غنم یا د هغه مقدار قیمت تاسو ورکړئ دا به بهتره خبره وي. بل پیغام به واورو. سلامونه مولوي صاحب تاته او د روکزیا راډیو ټولو اورېدونکو ته. زه محمد شریف د کندهار ولایت څخه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم په دې هیله چې زما پوښتنو ته ځوابونه راکړي. زما درې پوښتنې. اول مولوي صاحب دا هغه دعا چې تا ویلې وه چې د ماښام او سهار لمانځه وروسته ویل کېږي هغه اللهم اجرني من النار، د دغه دعا په اړه معلومات راکړي. او بل دا چې په نیت کې دې اجر وخت ویل کېږي که په دې اجر وخت، په دې اړه معلومات راکړي. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې د کوم کسانانو غوښې چې دغه راځي دغه څنګه دي په دې اړه معلومات راکړي. نور مخ نه شم د خدای فرمان. هغه دعا چې ده اللهم اجرني من النار،
اووه ځلې د سهار مانځه نه وروسته مخکې دې نه چې چا سره خبرې وشي، همدارنګه اووه ځلې د ماښام مانځه نه وروسته مخکې دې نه چا سره خبرې وشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی که چا دا سهار اووه ځلې د مانځه نه وروسته وویلې او په دغه ورځ باندې مړ شي الله به یې د جهنم د اور نه ساتي. همدارنګه که چا دا ماښام ولوستله او په دغه شپه باندې مړ شي الله به یې د جهنم د اور نه ساتي. او په نیت کې په دې حاضر وخت یا په حاضر وخت په دې کې دومره تشویش مه کوئ. دغه نیت چې تاسو په زړه کې وتړئ دا به ډېره بهترئ. دا نیت چې تاسو په زړه کې وتړئ دا به ډېر بهترئ. هغه فرضو کې تاسو تعیین د وخت